سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو، بیا په یو نوي ویډیو کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو که تاسو زما ویډیو په لومړی ځل ګورئ، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او خواته د ټلې نشان ووهئ تر څو زما راتلونکې ویډیوګانې په اسانه سره تاسو ته در ورسیږي. دوستانو په کوروالي کې ډېر خوندونه شته چې ښځه او میړه ترېنه اخلي، خو بیا ځینې کارونه دي چې د سړي او د ښځې په فکر کې ګرځي. هغه کوم کارونه دي په دې ویډیو کې تاسو ته وایم، نو تاسو نه هیله کوم ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو ښځه د سړي په پرتله ډېره ګرمه وي، او که یو ځلې په کوروالي کې ګرمه شوله نو بیا د کوروالي نه ډېر خوندونه اخلي. په کوروالي کې داسې کارونه شته چې کول یې حرام څه چې ډېر لوی ګناه هم لري، لکه له شانه کوروالي کول، کوتک سټل، شرمګاه سټل. دا کارونه په کوروالي کې جایز نه دي، خو بیا هم ځینې ځوانان کله چې په شور او شوق کې راشي غواړي داسې کارونه تجربه کړي، څرنګه چې پولیس فلمونه کې ګوري. همداسې غواړي په خپل کوروالي کې هم تجربه کړي، خو په دې پوهیږي نه چې د دې کارونو په ترسره کولو کې څومره لوی بیماریګانې ورپېښېږي، لکه ستوني درد، ایډز، روحي تکلیف او ځینې نور بیماریګانې چې بیا کنټرولول یې ډېر مشکل کار دی. کوم کارونه چې پولیس فلمونو کې کیږي هغه کارونه په خپل کوروالي کې تجربه ونه کړئ. خپل صحت او د خپل میرمن صحت ته مو ضرر ونه رسوئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي نو تاسو نه هیله کوم چې ویډیو لایک او خپل دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.